د ژوند ملګري در سره ستا د فعالیتونو په چارو په تنظیم په سیالیو په نورو برخو کې طبعا چې همکاره به وي خو څومره ترې راضي یاستئ؟ مینوال صاحب زه خپلې مېرمنې نه ډېر راضي یم. دې ما ته په پوره معنا و قوت انرژي راکړې ده. کله هم چې زه یوې سیالۍ ته ځم دا ما ته یو خبره کوي چې زه باید وکړم. زما یوه سیالي وه د لندن مراتان په نامه په 2019 کال کې چې 40,000 لوبغاړو هلته ګډون کړی وه. 42 کیلومتره منډه وله، اوږده منډه وله. نو کله چې له کوره وتلم مېرمنې مې راته ویلې چې ګوره سیالۍ ته خو ځې خو که د سیالۍ کې بریا نه وه ترلاسه کړې کور ته را نه شې نو خیره بیا شپه بل چېرته وکړه سبا ته بیا راسه. نو دغې خبرې ما ته په سیالۍ کې واقعا ډېر سخته انرژي راکړه، ډېر قوي مورال راکړه. د دې دا خبره به چې ما ته رایدله ملاله به مې سترګو ته راغله. د ملالې یو لنډۍ ده چې په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالۍ بېنګۍ ته دې ساتمه. نو د موږ افغان مېرمنې داسې دي چې هر یو افغان مېرمن زموږ ملاله ده. نو رښتیا هم چې ما سره په هرې برخه کې خپله مېرمنه ملګرې ده او ملاتړه مې ده.